اخیری خبره چې کوم غدا ده الله يبول في الماء راكد اخرنه ادب چې دا نهم ادب شو غدا ده چې په ولاړو بو کې بسړی متیاز نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله ابو هريره وی ودا الله رسول فرمایله لا يبولن احدكم في الماء دائم الذي لا يجري کوم بچ روان نه دی ولاړ ډندو کې رسړی غي ته متیاز وکي ثم يغتسل منه او بیا دا غي سړی غسل کوي دا حدیث صحیح بخاری کې دی بل روایت کې دسم راغلی چې سړیو په ولاړو بو کې متیاز نه کوي د جنابت کې بیا په بو کې د واپس لامبي دام ناروا ده علما ویل کې لامبي او کنه لامبي خو په ولاړو بو کې د الله رسول د متیاز نه منع کړل ها بروانو بو کې متیاز جایز نه علما د غیبه راکې ویلي بعضي وبدسي چې خلکو کورون د تلی خلک استعمالي نو هغه د لپاره مسلمانانو په کار د طهارت او د ضابط خیال لوساتي په دسي وبو کې د متیاز نه کوي اغه وړه وړه لخت چې د خلکو کورون ته ورغلي خلک به کې لوخینځي زنانه به کې جامینځي په کار دغه تم سره متیاز نه کې دا نور دنیا ټوله وسوه سره به دې کې متیاز کوي او څنګه به دې باره کې منه کې حدیث نشره نه بکل کېږي په دې خبره باندې ذکر روانو په پاکي قسم لیکن ولاړو بو کې متیاز کول داغه نه بیا او دس کول داغه نه په ځان باندې چول پاکه ډندو کې بیا واپس لمبل دا ناروا دي دې خبرونه بازان ساتو نور آداب ان شاء الله انده جمعه کې وایو الله رب العالمین منګه خسته کې باغ آداب چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي الله رب العالمین منګه هغه غیرت پیدا کړي هغه اتباع چې کوم زمنګ نبی ویل او د نبی صحابه ویل الله رب العالمین منګه د دې تمیز توفیق راکړي چې منګه د صحیح خبره او د غلط خبره تمیز کول شو الله او د رسول او د غلط خبره منګه تمیز کول شو صلی الله تعالی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین دې زبر لس آداب ان شاء الله دا آداب تلسو د شلو ته ان شاء الله رسو او بیا استنجاء متعلق مسئله او د احکام بیانو او تاسو دا عرض ما 13 جمعه